د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن سه شنبه د مرغومي یا د جدي 15 د ډسمبر میاشتې 28 منټي سره سمون خوري. روانه خبري سرویس درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. په بغلان کې د نړیوال بانک په مرسته 1550 کیلومتره سړکونه رغول شوي. قزاقستان وايي په 2023 کال کې مو ډېره مرسته له افغانستان سره کړې. افغان کرکټ بورډ له 3 ملي لوبغاړو څخه د یو لړ بندیزونو سربیره د مرکزی قرارداد امتیاز واخیست. او په غزه کې د سیونیست پوځ شپږو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی. اوس هم بشپړ خبرونه. په بغلان کې د نړیوال بانک په مرسته 1550 کیلومتره سړکونه رغول شوي. د کیلوبیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې دې ولایت په شپږ ولسوالیو کې د 190 پروژو په چوکاټ کې 1550 کیلومتره کلیوالي سړکونه رغول شوي دي. د باختر اژانس د راپور له مخې په دغه ولسوالیو کې دغه سړکونه د نړیوال بانک په مالي ملاتړ رغول شوي او شاوخوا 3,20,000 اوسیدونکي به ورڅخه په مستقیم ډول ګټه پورته کوي. باختر اژانس دغه راز د لوګر د مرکز پل عالم اړوند شلک سیمه کې هم د یو چکډم د جوړېدو خبر ورکوي او وايي د 50 مترو په اوږدوالي او 3 متره په لوړوالي دغه چکډم چې د 9 میاشتو په موده کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي مرسته جوړ شوی د 1300 متره مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري. قزاقستان وايي په 2023 کال کې مو ډېره مرسته له افغانستان سره کړې. قزاقستان وايي چې په 2023 کال کې ډېره بشري مرسته له افغانستان سره کړې ده. د قزاقستان د کازینو فورم خبري اژانس د راپور له مخې قزاقستان په دې کال کې ټول 310 میلیارډ ټیکټي په اندازه بشري مرسته له تاجکستان، افغانستان او قرغیزستان سره کړې ده. د راپور له مخې استانه له افغانستان سره د 2014 میلیارډ ټینګې شاوخوا 402 میلیون امریکایي ډالر کېږي په اندازه بشري مرسته کړې ده. له تاجکستان سره د دې هیواد د مرستو اندازه څه باندې 9 میلیارډ د ټینګې او له قرغیزستان سره د څه باندې 14 میلیارډ ټینګې ښودل شوی. افغان کرکټ بورډ له 3 لوبغاړو څخه د یو لړ بندیزونو سربیره د مرکز قرارداد امتیاز واخیست. د افغانستان کرکټ بورډ د 3 لوبغاړو فضل الحق فاروقي، نوین الحق او مجيب رحمان د یو کال لپاره د ملي لوبډلې مرکزی قرارداد د اخیستلو او همدارنګه د 2 کلونو لپاره په بهرني سوداګریزو لیکونو کې د ګډون اجازه یا NOC نه ورکولو پریکړه وکړه. یاد بورډ په دغه لوبغاړو لوري د مرکز قرارداد د لاسلیک کولو څخه د ډډې کولو په پایله کې په ان د اداري او ملي ګټو خلاف عمل دی دغه پریکړه کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ویل چې د یاد لوبغاړو لوري د مرکزی قرارداد پر نه لاسلیک کولو د ټینګار لامل په سوداګریزو لیکونو کې ګډون و چې د دوی د شخصي ګټې تامینوي او د افغانستان په اساسیتوب لوبو څخه چې ملي مسؤلیت او ملي ګټو تامینونکي فعالیت بلل کېږي د ځان ایستلو هڅه ده چې پر همدې بنسټ افغانستان کرکټ بورډ غوره وبلله
ترڅو د یادو لوبغاړو په وړاندې دغه انضباطي پریکړه وکړه. د کرکټ بورډ دغې پریکړې له مخې په یاد درې واړو لوبغاړو ته د 1 کال لپاره مرکزي قرارداد او د راتلونکي 2 کلونو لپاره په بهرني لیګونو کې د ګډون لپاره هیڅ ډول اجازه نه ورکول کیږي او اوسنۍ صادر شوې اجازه لیکونه یا NOC به هم لغوه ګڼل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ زیاته کړه چې په جدي ډول دغه پریکړه د عملي کېدو په موخه به یاده پریکړه کرکټ نړیوالې شورا، کرکټ اسیایي شورا، نور کرکټ بورډونه او ښکېلو اړخونو سره شریکه کړي. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې اوس هم یو بهرنی خبر. په غزه کې د صهیونیست پوځ شپږو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی. د اسرائیلي رژیم دفاع وزارت تازه نن سه شنبه اعلان کړی چې غزه کې د روانې جګړې پر مهال له حماس غورځنګ سره په مخامخ جګړه کې 2 سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د رسمي ارقامو له مخې په روانه جګړه کې د صهیونیست پوځ د وژل شویو سرتیرو شمېر 180 تنو ته رسېدلی، خو د ځینې سرچینو معلوماتو د حماس غورځنګ د ادعاو ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیلي وژل شویو پوځونو شمېر زرګونه ته رسیږي. دغه راز د غزې په بېلابېلو برخو کې د اسرائیلي رژیم هوایي بریدونه لا هم روان دي او په خان یونس سیمه کې دغه بریدونو له امله یو شمېر ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي چې ټپیان د درملنې په موخه روغتونونو ته لیږدول شوي دي. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې راټول شوي وروستي مطالب همدومره ول. تر بیا ښه وخت، لوی الله مو مل شه. د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.